او ستا اولنی کوېسچن دا وکړو چې روح له به الله سزا ورکوي او که نه جسم له به الله جل شانه سزا ورکوي. نو هغه ورته وفرمایل چې یو دوه کسان دي، یو په خپو باندې شل دی او یو په سترګو باندې ړوند دی. دوه ملګري دي، یو په خپو باندې ګوډ دی شل دی او یو په سترګو باندې ړوند دی، خو خپې ټیک دي. د یو خپې ټیک دي او د بل سترګې ټیک دي. کم چې سترګې ټیک دي دی ورته وایي لکه فلانکي ځای کې د خربوزو باغ دی او راځئ چې چانس وو. هغه ورته وایي زه نشم تللی، یار په خپو باندې شل یم. بل ورته وایي زه په سترګو ړوند یم نشم تللی. هغه ورته دا خو اسانه خبره ده، ګوره زما خپې نشته ستا سترګې نشته، ته ما دې خپلې اوږې ته وخېژوه، ډایرکشن به دله زه سیده کوم. ستا په خپو به لاړ شو، ډایرکشن به دله زه سیده کوم. خیر دی سړی اوږې ته خېجولی دی، ړوند له ډایرکشن هغه سیده کوي لکه د موټر سایکل، او باغ ته رسېدلي ښه خربوزې خوړلي په غلا باندې. مالک راغلی دی، مالک سره غټه ډنډه ده او وایي دا څه کوئ؟ یو ورته وایي په الله مې دې قسم وي چې دا خو ده راوستی یم، زما خو خپې نشته. بل ورته وایي زما دې په الله قسم وي چې دا ده راوستی یم، زما خو سترګې نشته، زه دلته څنګه را رسېدلی یم، دا ډایرکشن خو زه سیده کوم. نو مالک په سزا چاله ورکوي؟ وایي دواړو له رزیلتوب خو دواړو. وایي دغه شان به الله روح له هم سزا ورکوي، جسم له هم سزا ورکوي. روح له هم سزا ورکوي، جسم له هم سزا ورکوي. ځکه غلطي خو د دواړو ده، ځکه چې جسم بغیر د روح نه او روح بغیر د جسم نه کار نشي کولی. الله جل شانو به سزا دواړو له ورکوي. دا علامه رومي رحمت الله علیه دا جواب په مثنوي شریف کې کړی دی، ډېر بهترین جواب دی. بل وایي تا دا خبره وکړه چې یو سړي یو څیز لیدلی نو دا به ګواهي ورکولی شي، ګینې نشي ورکولی. وایي دغلته یو لوټه پرته ده، داسې لوټه پرته وه که نه لوټه. وایي چا دا مناظره په ریل ګاډي کې شوې وه، په ریل ګاډي کې مولي صاحب په ریل کې راتلو نو دا عیسایي ورسره ناست مناظره یې اوس. وایي دا لوټه پرته ده چا اودس لپاره راخېجولې او پخوا به خلکو ځان سره لوټې ګرځولې چېرته په غټ سفر به تله. لوټه پره دا لوټه راغله مطلب یې دا سر ووامه که نه ودې ولم پې. نو وایي ته به څه وې؟ وایي زه به یم چې ولې دې ویشتمه. نو وایي زه به تا ته وایم چې ولې څه چلو چې ما ویشتې؟ وایي چې خوږ شومه که نه. وایي ما ورته وایي چې ته خو د خاورې نه پیدا یې، په خاورې ولې خوږېږي؟ تا خو شیطان د اور نه پیدا دی که نه، شیطان د اور نه پیدا دی، په اور به څنګه خوږېږي؟ نو ته اوس خوږ شوې. او دویمه خبره دا ده چې ته په دې باندې خوږ شوې او ته مخکې تا ویلو چې د ګواهۍ دپاره لیدل ضروري دي، نو ته ما ته خوږ وښایې که نه چې دا خوږ څه شي چې درد کوي که نه. خوږ شومه، یو سړی وایي زما په ګرده درد دی، په معده مې درد دی، ګواهي ورکوي که نه، خبره کوي. ته ورته ووایې ما ته وښایې کم دی درد. ګواهۍ دپاره دا ضروري نه دی چې انسان هغه څیز خامخا لیدلی. پوهېږې په دې خبرو باندې؟ او بله خبره وایي ته ما نه ولې تپوس کوې؟ خو د الله جل شانه نه تپوس وکړه که نه. ته وایې چې تقدیر الله ولې مقرر کړی دی، الله بنده ولې په عذابوي؟ خو د الله نه تپوس وکړه بس. په یو لوټه باندې ولې تمامو سوالونو جوابونه ورکړه، د یو لوټې په مثال.